سلامونه جوړ کړه. په کابل کې د هندوانو او خټکیو مارکیټ کې یو دغه حاجي صاحب مې ولیده او ښه راباندې ولګېده. دم راته وویل چې هندوانه درته ماته وویل هندوانه یې هم د کندوز نه راوړې ده، دی خپله د هلمند دی. دا کیسه به دی خپله راته وکړي. علي صاحب ته خو راته ووایه نوم دې څه شی دی او د هلمند یې او که د اوس په هلمند کې نه اوسېږي نه؟ نه اوس ښه، نو نوم دې؟ حاجي صاحب سلام علیکم ټولو کتونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایي نیکې. دا هندوانه چې دی د کندوز دی. دا سیزن اوله پله د فراده شروع کېږي، زموږ پسې وطني سیزن. د فراده چې ختمه شي بیا د کندوز ته شي. د کندوز ته چې ختمېږي مثال بیا د نیمروز او د هلمند او د مزار او د لوګر ته شي. نو دا ډېره ښه هندوانه ده. ولې دا خلک چې دي حساب د خپل مصرفونه هم نشي پوره کولی. شپېته روپۍ باندې یو هندوانه دلته خو موږ ورکوو. د یو خو په بایلوژي کې فارټۍ ورکوي، دا هندوانه په دېرش منې په دېرش روپۍ به نو دی څنګه سر کړی. یو سړي دوه جریب فعالیت کړلی دی، وایي چې هندوانې ما ته رابار کړي، سبا نن شپه را رسېږي، دوه نفره به سره روان دي. نو چې دلته ډېرې روپۍ جوړې کړي، 150,000 افغانۍ مې جوړ کړي. 150,000 افغانۍ یو سړی شپږ میاشتې حساب خپل اولادونه یې ورته انتظار کړي، بچیان یې هم ځي، دی هم ځي، پلاستیک رانیسه، انبار رانیسه، دوا رانیسه، کار وکړه او 40,000 افغانۍ دلته مصارف ونیسي. نو بیا خو د ده ورځ په ورځ باندې مثال بیا کښت کمیږي، بیا څوک نشي کولی. دیو ته باید چې داسې یو د صادراتو داسې یو لاره پیدا شي، لکه مثال هندوستان، لکه بازار ورته پیدا شي چې لاره ورته خلاص شي چې داخل د خپل مال پرستېږي نور دولت. پاکستان حاجي صاحب زموږ دونه په تاوان دی، پاکستان د موږ له مسایب دی. موږ په روژ کال انګور باروله حاجي صاحب چې موټران به بار په بارډر کې بیا ودرول 10 ورځې 15 ورځې، یعنې تقریبا زیات کم 300 لک افغانۍ به یوازې ما ته ورکړي. زما په رقم ډېر تجارت، یو ټن په مره کې پر موږ باندې 90,000 روپۍ کړي یا شپږ نوي. پر یوه ټیلر باندې دوی موږ ته تر 19 لکه 20 لکه 21 لکه تر 12 لکه افغانۍ تر 22 لکه افغانۍ کالداري موږ ته پاکستان. نو دا خو نشي برداشتولی چې هلته یې کری شي، هلته دغه شي. موږ وطن دې الله پاک جوړ کړي سر، خدای پاک دې امنیت پکې راولي انشاءالله، خدای مهربان دې لارې به ویښه نه شي. نو خو بله خبره دا ده، زه مثلا په خارج کې یم که نه، مثلا زه په لندن کې یم، ته چې لندن ته ما ته دا شی را رسوې، زه یې په ښو پیسو اخلم، ځکه تا مخکې وویل چې دلته یې من په 13 دوی خرڅوي، تاسې یې من دلته په 80 خرڅوئ، خو هلته یې کیلو په 100 افغانۍ ده، په افغانۍ چې حساب کړې یوه کیلو یې. معنا دا چې تاسو ته ګټه ده، خو ما شرط بیا دا ده چې ما ته به سم شی راوړئ، ما ته به یې ښایسته هندوانې را پیدا کړې، ما ته به یې ښایسته بسته بندي کوې او ما ته به یې را رسوي. دا کار کولی شئ؟ بله زه چې دی حاجي صاحب چې دغه هندوانه چې ده دا خارج چې دي، نه به کاجواجې هندوانه وي او نه به دا پورته وکښته وي. دا موږ یو رقم هندوانې دا خلک یې داسې کوي چې ډب نه وي، نه مغز یې دننه خراب نه وي، داسې به تازه وي لکه دا. دا بیا خارج ته 4 دانې کاټن ته ورکېږي، بس ته باندې کېږي، د خپل شرکت ټاپه به باندې وایي، څوک یې باندې وایي څوک یې نه باندې وایي. دا په خپل شرکت باندې څوک صادرات کوي، مثال یا مسکو ته یا لندن ته، هغه دولت ته چې موږ هغه تجارتي اړیکې ورسره بسته وي، هغه دولت کې موږ وړلی شو. نو چې څه رقم جنس وغواړې په دنیا کې چې یو جنس ښه جنس پیدا کېږي، هغه به د افغانستان وي. ته د افغانستان هره میوه په دنیا کې اول نمبر، د تازه میوې څخه مثال راونیسه، انار په دنیا کې اول نمبر شوي، د کندهار او د تګاو داسې هندوانه هم په دنیا کې اول نمبر ده، خربوزه هم په دنیا کې اول نمبر ده، انګور هم په دنیا کې اول نمبر ده، هر هغه شی کې وچه میوه کې په دنیا کې اول نمبر ده. اول ته وګورې وروسته چې د کندهار او جو چې دي مثال کشمش دي خارج ده. دا ډاکټر صاحب زموږ یو ملګری دی او ترجمات کیسه ده توک چې باغ دی، هغه ما ته بله وویل چې مسکو ته د هندوانې مثال بیانډي ده، بامیه په فارسي ورته وایي، او داسې بادرنګ نه په فارسي باندې خیال ورته وایي. وایي دغه شیان په مسکو کې داسې په کم دي او ډېر په غټ قیمت باندې ماته ګوري. باره بیا ما ورته وویل ما ته راسه ډاکټر صاحب دلته به یو مشوره پر وکړو، مشوره به پر وکړو، بیا به وروسته ګورو چې دغه کېږي، بایلګري به بیا زه درته وکړم. پیسې د دی را روان دی. نو انشاءالله د خیر هر رقم باید چې ستا زړه وغواړي، چې هر رقم جنس ستا زړه وغواړي، هغه به په هر ځای کې تاسو ته رسېږي. د افغانستان میوه په دنیا کې اول نمبر ده. نو په دې هیله چې د افغانستان میوه نورې دنیا ته هم لاره پیدا کړي. آخري خبره دغه
مالګه ولې پې اچوئ تاسو په دې باندې دا د دې لپاره موږ باندې اچوو چې څوک یا فشار یې ښه کړي یا د ګرمي د نه وي ګرمي چې انسان باندې خواله راشي دا مالګه باندې اچي دا داسې لکه یو سرم چې ولته دا ډېره فایده کوي بعضې خلکو ته بیا تاوان په دې خاطر چې هغه د فشار مرض لري پورته اوچت کېږي فشار یې هغه هو که نه فشار دپاره خو ښه نه ده هو خو د فشار دپاره خلک بیا په دې خاطر فشار مریضي چې لري هغه نه باندې اچي چې فشار یې پورته کېږي یا ټیټ کېږي اوس موږ دپاره موږ د فشار مریضینو د سر په حصه باندې واچول دا موږ ته بیا ډېر ښه خوند هم راکوي او فایده هم کوي فشار خو نه لري مرضونه نه لري انشاءالله نه انشاءالله به زه د خیر مرضات نو ډېره مننه بس د حاجي صاحب د کور ودانې خدای مو راوله هر وخت مو الله راوله موږ په خدمت کې خدای پاک زموږ ملک راجو کې امنیت خدای راوله مننه ملګرو ته بیا